د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د افغانستان لپاره یې بودیجه تر اوسه ځنډولې ده. پاکستاني طالبانو په رسمي توګه د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې یې حکومت د سولې لپاره عمومي عفو اعلان کړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په وروستي خبري کنفرانس کې ویلي افغانستان کې واک ته د طالبانو رسېدو وروسته پاکستان له ستر امنیتي ګواښ سره مخ دی. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم د دې ساعت مهمو خبرونو. د پیسو نړیوال صندوق اعلان کړی چې د افغانستان لپاره یې بودیجه تر اوسه ځنډېدلې او په وینا یې دغه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني، په تړاو یې ګډ دریځ نه وي غوره کړی، تر هغې پورې له دغه هېواد سره مخامخ اړیکې نشي ټینګولی. د دې ټولنې یو بیان ویلي چې د اوس لپاره باید پر دې تمرکز وشي چې له بهر افغانستان ته د پیسو د کوچني کچې حوالو ته اجازه ورکړل شي او له هغو هېوادونو سره د مالي لاسنیوی وشي چې افغان کډوال ورغلي دي. بلخوا پاکستاني طالبان په رسمي توګه د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې یې حکومت د سولې لپاره د عمومي عفو اعلان کړی و. طالبانو ویلي پاکستان کې د رښتیني اسلامي حکومت تر جوړېدو خپل جهاد همداسې جاري ساتي. او په یو بل خبر کې به اورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په وروستي خبري کنفرانس کې ویلي چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان تر ستر امنیتي ګواښ لاندې راغلی او هره ورځ په دغه هېواد کې خو نړۍ ترهګریزې پیښې کېږي چې پاکستان یې حیران کړی دی. درنو لیدونکو، دا و د دې ساعت مهم خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.